تاسو به اورېدلي وایي دا پیپ جنریشن وار دی. دا پیپ جنریشن وار څه ته ویلی کېږي؟ په دې پیپ جنریشن وار باندې خبره کوو. فرست جنریشن وار دی، سیکنډ جنریشن دی، تھرډ جنریشن دی، فورث جنریشن دی او بیا پیپ جنریشن دی. اول به په هغه نورو باندې خبره کوو، نو بیا به د پیپ جنریشن ته راځو، په دې باندې به پوهېږو چې دا پیپ جنریشن وار څه شی دی چې بار بار دا په سوشل میډیا باندې مې استعمالېږي او موږ د مختلف قسمه خلکو نه اورو چې یار دا د پیپ جنریشن وار کیسه ده. ګوره دې ته ویلی کېږي جنریشن وارفیر. مطلب دا چې د کومې زمانې نه پخوا دور نه چې کوم جنګونه شروع شوي دي، د هغه دور نه راواخله تر د نن زمانې پورې چې کوم جنګونه کېږي، نو په دې کې د وخت تېرېدلو سره سره او د زمانې تېرېدلو سره سره په دې جنګونو کې بدلون راځي. د وخت تېرېدلو سره سره د زمانې تېرېدلو سره سره د جنګ هغه نقشه بدلېږي، د جنګ هغه ترتیب بدلېږي. د وخت تېرېدلو سره اسلحه هم بدلېږي او د جنګ هغه ترتیب هم بدلېږي، هغه طریقه کار هم بدلېږي. هغه د پخوانۍ زمانې کوم جنګونه چې به کېدل، هغه اولني جنګونه، هغه ته ویلی کېږي فرست جنریشن وار. دا هغه اولني جنګونه دي. اوس دا د هغه دور جنګونه دي چې دا به په کلاو میدانونو باندې کېدل. دا جنګ به داسې و چې دا به د دوو فریقینو په منځ کې و. دا به یو کلاو میدان ته راله، د دې سره به تورې ورسره وي، د دې سره به غرګي ورسره و، د دې سره به ډانګي ورسره و. د هغه دور د جنګ چې کوم سامانو لکه توره شوله، نیزه شوله، لینده شوله، غشی شولو، غرګې شولو، ډانګې شولو، دا څیزونه به ورسره وو. دوی به یو میدان ته راووتل، دوی به صفونه جوړ کړل، یو فریق به هغه طرف ته ودرېدو، یو فریق به دې طرف ته ودرېدو. نو په دې کلاو میدان باندې به دوی جنګېدل. هم د دغه دور چې کوم جنریشن و، د دغه دور چې کوم جنګونه و، دغه کوم طریقه کار باندې چې دا جنګونه کېدل، کوم اسلحه پکې استعمالېدله، دغه ته ویلی کېږي فرست جنریشن وار. په دغه جنګونو کې په فرست جنریشن وار کې چې به کومه اسلحه استعمالېدله، اسونه به پکې وو، اوښان به پکې وو، هاتیان به پکې وو، توره به پکې وه، نیزه به پکې وو، غشي به پکې وو، غرګي او ډانګي، دا قسم اوزار به بطور اسلحه استعمالېدل. دا د فرست جنریشن وار اسلحه وه، هتیار وو. اوس په فرست جنریشن وار کې د جنګ ګټلو انحصار په څه باندې و؟ د چا سره چې به پوځ څومره ډېر و، هغومره به د هغه د ګټلو چانسز یې و. دا د فرست جنریشن وار خبره ده. د هغه نه وروسته بیا چې کله لږه زمانه بدله شوله، ټوپک ایجاد شو. چې ټوپک ایجاد شو، نو دغه یو نوی دور راغلی. دغه ته ویلی کېږي سیکنډ جنریشن وار. دا د جنګونو د ترتیب، د جنګونو د طریقه کار دویم دور و. په دغه دور کې ټوپک ایجاد شو، نو د اسونو سره سره د اوښانو، د هاتیانو، د تورو، د نیزو، د لیندو، د غرګو، د ډانګو سره سره ټوپک هم ایجاد شو. چې ټوپک ایجاد شو، نو دا میدان د جنګ لږ نورم وسیع شو، دا میدان د جنګ لږ نورم کولاو شو، دا حمله به لږ د جدا نه کېدله. چونکې په فرست جنریشن وار کې خو ټوپک نه و، نو ټول به په صفونو کې په یو بل کې ورننوتل او تورې به چلېدلې، دا جنګ به کېدلو. خو چې په سیکنډ جنریشن کې کله د ټوپک ایجاد شو، نو د جنګ دا میدان نورم وسیع شو، نورم کولاو شو، بیا به لږ د جدا نه حمله کېدله. ځکه چې د ټوپک ګولۍ د جدا چې پورې رسیږي، نو د جنګ میدان چې دی دا لږ ښه کولاو شو. نو د زمانې د بدلېدلو سره سره نوې نوې اسلحې به راتللې او دغه شان د جنګ نقشه به بدلېدله، د جنګ ترتیب به بدلېدلو، د جنګ طریقه کار به بدلېدلو. نو کله چې ټوپک ایجاد شو، نو دغه ته بیا ویلی کېږي سیکنډ جنریشن وار. او په دغه دور کې په سیکنډ جنریشن وار کې د جنګ د ګټلو انحصار په څه باندې به و چې د کوم فریق سره به اسلحه ډېره وه، کوم فریق سره به ټوپک ډېر و، نو د هغوی د جنګ د ګټلو چانسز بس یې وه. بیا چې لږه نوره زمانه تېره شوله، نو بیا تھرډ جنریشن وار شروع شو. زمانه لږه نوره بدل شوله، د جنگ طریقه کار نور بدل شو، نوی نوی اوزار جوړ شو، نوی اسلحه جوړه شوله، جاز رالی، ټینک جوړ شو، میزایل جوړ شو، توپ جوړ شو، مختلف قسم جنگي جهازونه، سمندري جهازونه دا جوړ شو. کله چې دا د جنگ میدان ته رالل، نو دې ته ویلی کېږي بیا تھرډ جنریشن وار. دا یو نوی طریقه کار بیا رالی. لکه په ورلډ وار 2 کې دوسری جنگ عظیم چې شوی دی، نو دا په تھرډ جنریشن کې شوی دی. په دې کې هغه اسلحه استعمال شوې ده چې هغه ماډرن اسلحه وه. په هغه کې جاز و، په هغه کې ټینک و، په هغه کې توپ و، په هغه کې میزایل و، په هغه کې سمندري جهازونه و. کله چې دا څیزونه ایجاد شو، نو د جنگ نقشه بدله شوله، د جنگ هغه میدان نورم کولاو شو، نورم وسیع شو. بیا به ډېر د جدا نه د توپ ډز کېدو، ډېر د جدا نه به په دشمن باندې د ټینک ډز کېدو، ډېر د جدا نه به جاز اټیک کوو، میزایل به اټیک کوو. نو د جنگ هغه نقشه نورم بدله شوله. نو کله چې دا جدید قسم اسلحې رالی او د دې استعمال د جنگ میدان ته رالی، نو میدان نورم کولاو شو. دغه ته بیا تھرډ جنریشن ویلی کېږي، تھرډ جنریشن وارفیر. دا دریم جنریشن و. په
په دې کې د جنگونو نقشه ډیره زیاته بدله شوه. په دې کې تیز رفتار حملې شروع شولې. د جدا ځینه به حمله کېدله. تاسو ته پته ده چې میزایل له کوم ځینه کم ځای ویشتلی شي، نو د جنگ هغه میدان ډیر زیات وسیع شو، ډیر زیات کولاو شو. د جدا انتهایی جدا ځینه به اټیکس کېدل، تیزترینې حملې به کېدلې. اوس په تھرډ جنریشن وار کې د ګټې انحصار په څه باندې و چې د کم فریق سره به ټیکنالوژي ډیره زیاته وه. ټیکنالوژي کې به ډیر زیات ترقي کوم فریق کړی وه، نو د هغوی د ګټې چانسز ډیر زیات شوي وو. چې کم فریق به په ټیکنالوژي کې کمزوری و، جهاز به ورسره جدید جهاز نه و، د نوې زمانې های رینج والا میزایل به ورسره نه و، ټینک به ورسره نه و، ښه جهاز به ورسره نه و، نو هغوی به بیا په جنګ کې کمزوري وو. نو د ګټې انحصار په ټیکنالوژي باندې و. دا تھرډ جنریشن وار و. بیا د دغه نه وروسته چې کله زمانه نور هم تیریدله، د خلکو سوچونه بدلیدل، د خلکو فکرونه بدلیدل، طریقه کار ډیر زیات بدل شو. په فورث جنریشن وار یو قوم به د بل ملک خلاف چې کله جنګېدو، نو په خپله به ډایرکټ نه جنګېدو، انډایرکټلی طریقه کار به استعمالو. د دشمن په قوم کې به غداران راوچت کړه، د هغوی په قوم کې به چې کم مایوسه خلک وو، کم ته چې به دغه قوم حقوق نه میلاوېدل، په هغه خلکو باندې به کار وکړو او په هغه خپل ریاست کې به ورته د هغو په خپل قوم کې باغي ګروپ به ورته راوچت کړو. نو په دغه خپل قوم کې دننه به ورته خپل خلک راوچت شو. فورث جنریشن وار بیا دا دی چې په خپل قوم کې تا د خپل قوم نه خلک راپورته شي، هغه ستا د قوم خپل خلک وي، نو په خپل ریاست کې دننه به تاته یو غیر ریاستي ګروپ راوچت شو، دهشتګرد ګروپ به تاته راوچت شو، دغه به بیا ستا خلاف جنګېږي. نو د جنګ نقشه مکمل بدله شوه. یو قوم به یو ملک به ډایرکټ په خپل دشمن باندې نه ورتلو، بلکې دغه دشمن په هغه ملک کې به ځان له کسان وکتل، په هغه قوم کې به ځان له خپل ملګري جوړ کړل، هغوی ته به فنډینګ کوو، د هغوی به مختلف قسم امداد پیسې ورکول شو، یا د ژوند نور سهولتونه ورکول شو، د بهر ملک پاسپورت ورکول شو، مختلف ډیل به د هغوی وشو. دغه قوم کې به خپل کسان راپورته کړه، نو په ریاست کې دننه به یو غیر ریاستي ګروپ هغوی راوچت کړو. دغه غیر ریاستي ګروپ چې به کله راوچت شو، نو بیا به د خپل ریاست خلاف د جنگ شروع کړو. دا د فورث جنریشن وار کیسه ده. اوس په دې جنگ کې د حملو په ځای باندې حربې ډېرې زیاتې استعمالېږي، پروپیګنډې ډېرې زیاتې کېږي، په خپل قوم کې دننه پروپیګنډې ډېرې زیاتې کېږي، دروغ ډېر زیات ویلی کېږي، د خپل مفاد دپاره د خپل قوم خلاف دروغ ډیر زیات ویلی کېږي، پروپیګنډې ډېرې زیاتې کېږي، د خپل قوم خلاف، د خپل ملک خلاف، د خپل ریاست خلاف خپل قوم راپورته کېږي، بغاوت کوي، مختلف قسم دروغ خوري، مختلف قسم پروپیګنډې خوري، مختلف قسم شر فساد کوي، د خلکو ذهن سازي کوي، مختلف قسم دهشتګردي کوي. دا د فورث جنریشن وار کیسه ده. نو دا داسې یو جنگ شروع شو، دا فورث جنریشن، چې په دې کې یو قوم په بل قوم باندې ډایرکټ رانلې، بلکې دا اوس دغه قوم د خلکو نه فایده اخلي. دا ګوري چې په دې ملک کې داسې کوم خلک دي چې هغوی ته خپل حقوق نه میلاویږي، د هغوی سره ظلم کیږي په دې ملک کې دننه، هغوی ته تعلیم نه ورکول کیږي، هغوی ته روزګار نه ورکول کیږي، هغوی ته امن نه ورکول کیږي، هغوی ته خوشحالي نه ورکول کیږي. نو دشمن ملک راوچت یو هغه خلک په اعتماد کې واخلي، د هغوی سره لاس واخلي، نو هغه خلکو ته بیا یا فنډینګ کول یا د هغو مختلف قسم باندې سپورټ کول، هغه راوچت کی او د خپل ریاست خلاف کی. نو چې د ریاست خلاف شي، دی مختلف قسم حربې بیا استعمالوي، ځای په ځای باندې د ریاست خلاف پروپیګنډې خورول شو، دروغ ویل شو، یا ضروري نه ده چې دا د خامخا پروپیګنډه وکړي یا د خامخا دروغ ووایي، کیدای شي د دغو سره دغلته په خپل ریاست کې دننه ظلم کیږي، دوی ته حقوق نه میلاویږي، نو دی د خپل حقوقو دپاره راپاڅېږي، د خپل ریاست خلاف راپاڅېږي، خو بل طرف ته دشمن د دې نه خپله فایده اخلي، دشمن د دې ملاتړ کوي، دشمن دې ته سپورټ ورکوي چې وایي یاره خو ستا سره خو دلته ظلم کیږي، ته ودرېږه، ته د خپل ځان دپاره اواز اوچت کړه. نو یو طرف ته خدای د خپل ځان د خپل حقوقو دپاره اواز اوچتوي، خو بل طرف ته دشمن ملک فایده اخلي، هغه پکې خپله فایده ګوري، خپل مفاد پکې لټوي. نو داسې قسم کله چې په یو ریاست کې دننه بل یو غیر ریاستي ګروپ راوچت شي، یو تنظیم راوچت شي او بغاوت شروع کړي د خپل ریاست خلاف، او دشمن د هغه نه خپله فایده اخلي، دې ته بیا ویلی کېږي فورث جنریشن وارفیر. او دا څلورم جنریشن دی، او دا په مختلف ځایونو کې به تاسو لیدلي، په عراق کې داسې وشوله، د خپل حکومت خلاف خلک راپاڅېدل، هغه تختې وټکله، په شام کې داسې وشوله، په لیبیا کې وشوله، په مختلف ملکونو کې داسې خلک چې هغه په قوم کې هغوی ته یا حقوق نه میلاویږي یا حقوق میلاویږي خو نورو خلکو راوچت کړل، پروپیګنډې شکار شو او داسې بغاوت یې وکړو، د خپل ملک هغه حکومت یې ختم کو او هغه نه دشمن فایده واخیستله. نو دا د فورث جنریشن وار کیسه ده. د دې نه وروسته بیا چې نورم وخت تیر شو، زمانه نورم بدله شوله، وخت نورم بدل شو، نو ففت جنریشن وار شروع شو، ففت جنریشن وارفیر.
اوس فیفت جنریشن وارفیر دا ټرمینالوجي د ټولو نه اول په 2003 کې استعمال شوله او دا کم جنگ دی دا داسې جنگ نه دی چې په دې کې د ټوپک جنگ دی یا د میزایل جنگ دی یا د جاز جنگ دی دې ته ویل کېږي سایلنټ وار یا کولډ وار دا خاموشه جنگي رواني او دا داسې جنگي چې په دې کې د نظریاتو جنگي د افکارو د سوچونو د فکرونو جنگي ذهن سازي پکې کېږي د یو قوم ذهنونه خرابول د یو قوم د خلکو ذهن سازي کول د هغوی عقاید اخیستل د هغوی سوچ بدلول د هغوی فکر بدلول دا اوس شروع ده یو قوم یو ملک راپاڅېږي او د خپل دشمن په ملک کې د هغوی په نفسیاتو باندې کار کوي د هغوی په سوچونو باندې کار کوي د هغوی چې کوم عقاید دي د هغوی چې کوم مذهب دی د ملک سره د وطن سره مینه ده د مذهب سره مینه ده د هغوی په سوچ باندې کار شروع کړي نو د هغوی په سوچ باندې چې کله کار شروع کړي د هغوی نه هغه عقاید واخلي د هغوی نه هغه د وطن هغه د ملک هغه د مذهب مینه واخلي دا غوي نفسیات بدل کی دا غوي سوچونه بدل کی دا غوي فکرونه بدل کی دا غوي ترجیحات بدل کی دا غوي چې کوم مقدس څه په ذهن کې پراته دا غو هغه عزت دا هغه تکریم هغه ته واخلي بیا د هغه شیزونو خیال نه ساتي او اوس په دنیا کې چې نن سبا کوم جنگ روان دی کنه هغه فیفت جنریشن وار روان دی فیفت جنریشن وار پیر د خلکو ذهن سازي کیږي د خلکو په سوچونو باندې کار کیږي د خلکو نه د غوي نظریات اخیستل شي د غوي فکرونه بدلول کیږي د غوي په نفسیاتو باندې کار کیږي او تاسو به کتلی شئ زمنګ د قوم چې کوم سوچونه کوم فکرونه هغه لاړل بدل شو په دې باندې باقاعده کار وشو د دې خلکو په ذهن باندې کار وشو د دې په نفسیاتو باندې کار وشو د دې په سوچونو باندې کار وشو د دې په فکرونو باندې کار وشو نو فیفت جنریشن وار څه شی دی دا د نظریاتو جنگ دی دا د سوچونو جنگ دی دا د فکرونو جنگ دی دا د ذهن سازي جنگ دی د دې سره سره دا د معلوماتو جنگ دی چې څومره معلومات د ډیر را جمع کړو د دې سره سره دا د سایبر اٹیکس دور دی دا داسې جنگ دی تاسو ته ویل چې براه راست یو قوم په بل قوم باندې نه ورځي په دې کې فوج ډیر کم کوز انوالو دی فوجیان نه جنگيږي بلکې په دې کې سایبر اٹیکس کیږي هیکینګ کیږي د دې سره سره پروپاګاندا ډیره زیاته کیږي ذهن سازي ډیره زیاته کیږي او د دې لپاره بهترین هتیار چې کوم استعماليږي د فیفت جنریشن وارفیر لپاره هغه د سوشل میډیا سوشل میډیا د دې لپاره بهترین هتیار دی کته د چا ذهن سازي کې کته د چا په سوچونو باندې کار کې کته د چا فکر او خیالات بدله نو سوشل میډیا د دې لپاره بهترین پلیټ فارم دی نو د فیفت جنریشن وار لپاره سوشل میډیا به تور هتیار استعمال شو او تاسو ګورئ زمنګ د نوجوانانو ذهنونه چې وختل زمنګ د نوجوانانو سوچونو فکرونو خیالونه چې خراب شو دا 90% لاس په دې کې د سوشل میډیا دی چې په سوشل میډیا باندې مختلف قسم پروپاګاندا راځي مختلف قسم وسوسې د خلکو ذهنونو ته ورچول کیږي او بیا د خلک دغه کار کیږي د دې ذهنونو باندې وخت کار روان نه کیږي او د دې خلکو سوچونه بدل شو د دې خلکو فکرونه بدل شو د یو خلکو عقاید بدل شو د هدا پورې چې خلکو خپل دین او مذهب ور سره پرې خوستلو نو سوشل میډیا به تور هتیار په فیفت جنریشن وارفیر کې استعمال شو د خلکو د ذهن سازي لپاره نو یو پکې سوشل میډیا به تور هتیار استعمال شو د دې سره سره ډرون اٹیکس سایبر اٹیکس هیکینګ اي اي او روبوټس دا به تور هتیار استعمال شو نو دا فیفت جنریشن وار دی اوس په دې دنیا کې فیفت جنریشن وار روان دی خو د فیفت جنریشن وار سره سره د تیر شوی چې کوم جنریشن دی دا امر روان دی دا څه نه ده چې یو جنریشن تیر شو نو هغه ختم شو بل شروع شو نه دا څه نه ده د دنیا په مختلف ایسو کې د دې فیفت جنریشن پورې فرست جنریشن سیکنډ جنریشن تھرد جنریشن فورث جنریشن فیفت جنریشن په مختلف ایسو کې په هر یو جنریشن باندې کار روان دی په ځینې ځکه به اوس هم د ټوپک جګړه سٹارټي په ځینې ځکه به د جاز او د میزایل جګړه سٹارټي په ځینې ځکه به فورث جنریشن په یو ریاست کې دننه غیر ریاستي ګروپ را پاسېدلی فورث جنریشن جګړه به هم سٹارټي او فیفت جنریشن خو په ټوله دنیا کې تقریبا چې سٹارټ دی د خلکو په ذهنونو باندې کار شروع دی د خلکو په سوچونو باندې کار شروع دی د خلکو په نظریاتو په عقایدو باندې کار شروع دی نو دا څه نه ده چې یو جنریشن تیر شو نو هغه ختم شو اوس د دې جنریشن دور دی نه دا نوی جنریشن وار هم سٹارټ دی او هغه زاړه چې دي کنه هغه هم شته دی